نو مهم شی څه دی؟ ما درته وویل چې تعصب، عناد، ضد، سرکشي هغه شی دی چې قومونه یې تباه کړل. او دوم وصیت مې شیخ الهند وایدا دی چې ما د جیلو نه ما بس په تیارو په خلوتخانو کې زده کړي او کېدای شي الهامات هم وه. هغه دا دی چې کوشش وسي د مسلمانانو مابیني اختلافات ختم سي، د مسلمانانو مابیني اختلافات ختم سي. دا کار یوازې په ملا صاحب نه کېږي، دا کار یوازې د ملا صاحب نه دی، دا به د ټولنې هر فرد چې ځان ته یو څه وایي هغه به د دې کوشش کوي. او دا داسې اسانه معامله هم نه ده، دا داسې اسانه معامله نه ده. که تاسې تاریخ د سیاست مطالعه کوئ په دې کې لوري انسانانو سرونه هم بایلول. شاه فیصل جامع مسجد چې وزاري مسجدونه یې سته، شاه فیصل د عربو واحد پاچا و. هغه د عربو واحد پاچا و چې هغه د دې کوشش کوي لکه څنګه چې نن کافران بین الملل لري، څنګه چې کافران اقوام متحده لري، او هغه کوشش کوي چې دغسې مسلمانان پر یو میز، پر یو چوکۍ، پر یو کرسي باندې راجمع کړي. مسلمانان باید ځان ته بین الملل ولري. شپېته ملک دي، شپېته ملک چې هره فیصله وکړي هغه کېږي. نن مسلمان د دنیا په سطح یې ټمبم دی، نن مسلمان د دنیا په سطح هغه فوج دی چې د مسلمانانو فوج غوندې غیرتمند فوج نشته په دنیا کې، ځکه د ایمان دی، د ایمان قوت دی، طاقت دی. دوم نړیوال جنګ چې وسو او د دې څه وروسته چې بیا د مسلمانانو د کافرانو کوم جنګونه راغله، د جرمني فوج دغه کشفیات وکړل. اخر کې دغه سلسله په دې خپل فوج کې داخله کړه. ما په ترجمه کې هم په دغه شي باندې تفصیل درکړی دی. د جرمني فوج دا فیصله وکړه چې راسئ د فوج په تربیه کې یوه شعبه، یوه څانګه دا داخله کړو چې تاسې فوج ته د فوج عقیده ور جوړه کړي. د عقیدې پر بنیاد کار کېږي، د زورو د اسبابو پر بنیاد باندې کار نه کېږي. وکم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة. څومره کوچنۍ ډلې دي، الله عز وجل فرمایي چې لوی ډلو ته ماته ورکړې ده. کوچنۍ ډلې د لوی ډلې راماتې کړې. 314 کسان دي د بدر په غزا کې، او زرکسیزه لښکر ته د ابوجهل ماته ورکړي. دا چیش دی؟ او حال دا دی انتیکه دا ده. اولنۍ معرکه چې د اسلام د کفر د بدر پر میدان باندې کېږي، ابوجهل د زرکسیزه لښکر سره، د مینځیانو سره، د دمانو سره، هغه ښځې ورسره وې چې هغوی به سروزونه وهل، هغوی به ورته رخصېدلي، هغوی به اتڼونه کول، د اوښانو سره، د تورو نیزو سره را روانو د جنګ په نیت. د دې خوا مسلمانان چې وروتل د چیش دپاره چې د ابوسفیان قافله را روانه ده د شام څخه، دا قافله به راټینګه کړو، دا به اقتصادي ضربه سي کافرانو ته. هغوی چې د دې خوا وروتل هلته په جنګ سره اخته شول. یعنې مسلمانان د جنګ په نیت نه دي ورغلي. په ټوله لښکر کې 80 اسان، 80 اوښان، 2 اسان، 8 تورې، نور لرګي و ډبرې د صحابو سره ورسره. وکم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة. وجه چی شوه چې نبی کریم علیه السلام د صحابه کرامو رضی الله عنهم ذهنسازي کړې وه، هغوی ته قرآن ورښولی و، هغوی ته د قرآن تعلیم ورکړی چې قرآن څه وایي. نو دوم شی چې د شیخ الهند وصیت دی یا نصیحت دی هغه څه وایي؟ هغه وایي د مسلمانانو اختلافات ختم کړي. شاه فیصل ډېر کوششونه وکړل، لیکن پایه چې شو سر یې ورکړي. یو بل پاچا هم شته، لیکن کاغذ څوک یاد کړي بیا زموږ د ځینو خلکو خوا بدېږي. نوم یې نه درته کړم، پروا نه کړي، هغه هم دا ترتیبات کوي. دا کوشش باید وشي. که نړۍ نسي جوړولی، دا خپل ملک خو به جوړ کړو، دا خپل د ملک اختلاف خو به ختم کړو. که دا د ملک اختلاف نه ختمېږي، دا د ولایت اختلاف خو به ختم کړو. که دا نه ختمېږي، دا د ولسوالۍ اختلاف خو به ختم کړو. مفتي صاحب وایي د څراغ څه څراغ بلیږي، څراغ څه څراغ بلیږي. د مسلمانانو په ټولنه کې ضد نشته، اسلام یې نه غواړي دا ما او تا ورچولی، عناد نشته، تعصب نشته. د مسلمانانو ټولنه محبت دی. نو دا څه شول؟ دا شان پر فرعون باندې الله عز وجل مسلط کړ. آیات مفصلات، نه قسم عذابونه الله عز وجل ورکړ، نه قسم عذابونه. فاستكبروا قوم د فرعون کبر وکړي، غرور یې وکړي، لوی یې وکړي. وکانو قوما مجرمین. دوی یو داسې قوم چې په مجرم اخته انسانان وه، مجرمین. الله عز وجل نه پرېږدي. انتیکه ګورئ، دا ضد و عناد چې راغی. بله ګوره، ولما وقع علیهم الرجز قالوا یا موسی. هر ځل چې به پر بني اسرائیلو عذاب راغی، ملخان به پر مسلط اسول، شپوړې به پر مسلط اسولې، وینې به پر مسلط اسولې. قالوا یا موسی، رابله موسی علیه السلام ته ویل چې ای موسی ادع لنا ربک بما عهد عندک. ای موسی ته خپل رب ته خواست وکړه، ستا خواستونه رب قبلوي. د چیش خواست ورته وکړم؟
دا څنګه معامله ده؟ هلته په مقابل کې رسول اړ هلته بیا خواست راسه غواړي، هلته بد را پسې وایي بیا تعویضونه راسه وړي. دا هم څه چپه سیاست. ډېر خلک به مو لیدلي د باندې بد در پسې وایي، لیکن چې مشکل ورته پېښ شي مولانا صاحب تعویض راکړه کور ته مشکل دی، یو څه دم دې راکړی وی کور ته مشکل. ما ته د موسی علیه السلام کیسه راپه یاده شي. ولما وقع عليهم الرجز چې کله به پر بني اسرائیل عذاب الهي مسلط سو قالوا یا موسی دوی براله ای موسی ادعو لنا ربک، ته دې خپل رب ته دعا وکړه. ور ربک خپل ځان نه یادوي، ادعو لنا ربک، ای موسی ته خپل رب ته لاس پورته کړه. څه وکړم؟ بما عهد عندك، په خاطر د دې چې ستا رب ستا سره وعده کړې ده. موږ په دغه پوهېږو چې ته خپل رب ته هر خواست وکړې هغه یې قبلوي. ظالمانو چې په دغو اندر پوهېږي چې دا د رب دونه محبوب بنده دی منې ولې نه؟ څه ورته وایم رب ته؟ لئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني اسرائیل. ای موسی ته خواست وکړه که الله پاک دغه عذاب زموږ سپورده کوي، موږ به ایمان پر تا راوړو. دغه بني اسرائیل چې موږ په مصر کې غلامان کړي مریان کړي دي دا به در سره کو، ته به شام ته بوځې. غلامان کړي ول مریان کړي ول د ملک سخت کارونه په بني اسرائیل. موسی علیه السلام لاس پورته کړ. د الله پاک نیک بزرګان نیک بندگانو صالحین و انبیاء څه به وکړه؟ موسی علیه السلام بلاس په الله قوم خو موږ ایمان راوړو، ته د عذاب ځینې ایسته الله عز وجل به عذاب ځینې ایسته کړي. فلما کشفنا عنهم الرجز الى اجل، چې کله به موږ د عذاب پورته کړي تر هغه وخت زماني پورې هم بالغوه چې دوی به رسېدونکي وای. یو میاشت به الله پاک د عذاب ځینې پورته کړي، یو هفته به ځینې پورته کړي. اذا هم ینکسون، چې هغه وختونه یې ټبه راله بېرته بې وعدې ماتې کړلې، بېرته بې وعدې ماتې دغه هلته ورته عقیدت و هلته دعا دلته به شي مخالفت ورسره کړ، دلته به مخالفت ورسره. نو څه پېښه شول؟ فانتقمنا منهم فاغرقناهم في اليم. دا ځای ته زراعت لرو د فرعون د قوم انجام چې سو الله عز وجل فرمایي موږ په اوبو کې غرق کړي. د قلزم بحیره ورته وایي، سره بحیره ورته وایي، سره بحیره. فانتقمنا منهم، موږ د دوی څه انتقام واخیستي. فاغرقناهم في اليم، په دریاب کې مو غرق کړل. ولې څه کړي وه؟ بانهم كذبوا بآیاتنا وكانوا عنها غافلین. دوی زموږ آیاتو ته درواغ ویل، زموږ آیاتو ته تکذیب کوي او زموږ د آیاتو څخه په غفلت کې واورئ. دا عجیبه معامله ده. فرعوني قوم د موسی علیه السلام راوړي کتاب ته تکذیب کول، دا درواغ دي او دوی په غفلت کې وه. زه نه وایم العیاذ بالله چې موږ کافران یو. نن قرآني احکام، شرعي احکام، سنت طریقې په دې ټولنه کې چې موږ وینو عملي تکذیب روان دی. یو عقیدوي تکذیب دی. عقیدوي تکذیب که چا د دین وکړي کافر سو، څلور مذهب وایي په دې کې شک نشته. یو څوک وایي زه قرآن نه منم، یو څوک وایي زه حدیث نه منم. یو عقیدوي تکذیب دی، یو عملي تکذیب دی. نیکو میراث یو حکم دی قرآني، نه منم. چا منلی دی په عمل کې؟ جهاد یو حکم دی آسماني، نه منم. نیکو د عملي انکار دی که نه دی؟ امر بالمعروف زما او ستا په ټولنه کې یو قرآني حکم دی. ولتكن منكم امه يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. څنګه دی؟ پتا سي کې یو ډله داسې پکار ده چې د نیکو کارو طرف ته خلک رابولي، د بدو کارو سې منع کوي. موږ درې پسې راخیستي. اوله دا پیسې څوک ورکوي؟ دا تبلیغیانو ته دا پیسې څوک ورکوي؟ دا خرڅ و خراجات څوک ورکوي؟ دا ملایانو ته د مدرسو خرڅ څوک ورکوي؟ زکات خدای نه پیژني، صدقه خدای نه پیژني، خیرات خدای نه پیژني. هغه مسایب ملک دی چې تاسې ولاکه د اسلام په سترګه ورته ګورئ. ستاسې دا مسایب په ملک کې تقریبا 10,000 تقریب مدرسې دي، ټوله په د دغه عوامو په چنده چلیږي. یو د دوی حکومتي مدرسې دي، هغه ځان ته خبره ده. 1000 مدارس ستا د پاکستان ته وګوره، 10,000 څخه زیات مدارس دي چې په لکاو شاګردان پکښې وایي، په لکاو شاګردان سبقونه پکښې وایي. دا ټول د دې عوامو په چنده چلیږي. په ټوله نړۍ کې د حفظ مقابله وسول. دا اوس واورئ، دا شان تاسې یا نه اورئ یا غوږ نه ورته نیسئ. په ټولې نړۍ کې د حفظ مقابله وسول. د ټولې اسلامي نړۍ چې ګوره 58 ملک دي، په ټوله اسلامي نړۍ کې تر ټولو زیات د قرآن حافظان ستا د مسایب ملک دي چې ما ورته ولاکه د مسلمان په سترګه ورته ګوري. سعودي خو به د اسلام مرکز بولي، 6,000 دي که 8,000 حافظان په ټول کال کې فارغ کړي وه. د دوی په لکونو دي. عملي تکذیب څه دی؟ مسجد ته احترام نه لرم، مدرسې ته احترام نه لرم، عالم ته احترام نه لرم، د دین شاعر ته احترام نه لرم. دا خو بر سری عام ته انکار نشي کولی. په عملي تکذیب مبتلا یې الله دې بس خیره پېښ شي. نو زما مقصد څه چې دا ټولنه
د عناد څخه غواړو خلاص کو، د بغض څخه خلاص کو، د حسد څخه خلاص کو، د پریشانی خلاص کو. دا ټولنه یو شی ته ضرور چې هغه رحم دی، رحم بس ترحم وکړو. چا چې پر اغیارو باندې تکیه ده، چا چې پر هغه خلکو باندې تکیه ده چې هغه د قرآن څخه منکر دي، کافران دي، هغه ناکامه دي. ته په تاریخ کې ثابته کړې چې یو کافر ملک دی، اسلام ملک ته خدمت کړی. راځه ما او تا دلته سره شي، ما او تا خبره سره یې وکړه، ما او تا سره جوړ او دې ټولنې ته ده د ترحم، د شفقت، د ورورګلوۍ یو اواز پیش او دا د غم ټغرې و، دا د غم کمبلې و، دا پاکي و، دا کیسې و سلسله. حاجیانو ته تلو ګرېشته ځه ورځه، په یخچال کې جنګ دی، د یخچال مخ ته جنګ دی، دلته کښته سه، تر سړک کښته سه، مرمۍ دي اوریا دی، پریشاني. نو دا چیش دی؟ ترحم غواړي، دا تلطف غواړي، دا نرمي غواړي او شریعت د دغه حکم مشترک وي. به هر حال نو خبره په څه کې روانه وه؟ ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. الله عز وجل فرمایي تاسې دین د دین یو څو شعبې الله عز وجل ذکر کړي، دغه شعبې تاسې ژوندۍ کړي. فلقتحم العقبه، الله عز وجل فرمایي د خیر پر غونډۍ ونښتئ. وما ادراک ما العقبه، د خیر غونډۍ دي چې شي فک رقبه، غاړې ازادول، مریان ازاد کړي، مینځیانې ازاد کړي. اسلام عجیبه حکمونه دي. کافر چې د الله عز وجل د عبادت څخه بغاوت او سرکشي وکړه، الله عز وجل په خدای نه مانی، الله پاک د بنده مخلوق کوي، غلام یې بولي کې نه بولي، مری یې بولي کې نه بولي. کافر چې سرکشي وکړه، الله پاک یې مری په جنگ کې ټیک مری کوي. لیکن کله چې مری سو مسلمان ته وسپارل سو، الله عز وجل یې سفارش کړی وي آزاد یې کړ، آزاد یې کړ. د مری آزادول څونه ثواب لري. کافران یو سوال دغه لري چې په اسلام کې ولې دا حکم دی چې بنده د بنده مری جوړوي، لیکن دوی نه پیړي چې ټول اسلامي نړۍ خپل غلامان کړي، مریان کړي دي، سر نه خلاصي. دا خبرې دی روانه. فلقتحم فک رقبه، د خیر د کارو سه یو کار ششتي مریان آزاد کړي. نن زموږ خلک نه مریان پیژني نه مینځیانې پیژني. ولې؟ ځکه چې دا مقدسه فریضه نه خلکو پرې ایښې ده. بس په دې به کار نه لرو. تېر رژیم مې ټول چې ورمو چورمو والی شوروا والی مشته دا دی. بس او اطعام فی یوم ذی مسغبه، وږو خلکو ته ډوډۍ ورکول، وږو خلکو ته ډوډۍ ورکول دام د خیر یو شعبه ده. که ستا په ټولنه کې ګورې، زه خپل د مدرسې شفاعت نه کوم، موږ خپل مدرسې ته وچه کلکه ساده ګرمه ډوډۍ د چیز ته د نانوایي سره وړو، موږ د زیرې ترتیب نه لرو. دا مثال در کوم، زه څوک درته یاد کوم تا ته په لښکرګاه کې. او اطعام فی یوم ذی مسغبه، هغه مدارس چې د دوی د مدرسې ګزاره پر زیره باندې، د دوی د مدرسې گزاره د کوروسه د ډوډۍ پر راټولولو باندې، دا د دغه آیت مستاز ګرځي. یو طالب العلم چې د کور راوځي د الله د رضا دپاره او د دغه دین د امانت دپاره، چې د امانت باید د دې خلکو سبا اخلم په روژو باندې او بیا داسې قوم ته ورسوم، دا زما او ستا ذمه داري ده چې باید څه کړو. حکیم الامت صاحب فرمایي چې په کوم محل کې مدرسه وي، په هغه محل کې قرآن ویل کېږي، حدیث ویل کېږي، د اسلامي تعلیم د اسلامي احکامو تعلیمات ورکول کېږي. دا د الله عز وجل د سخاوت څخه لري ده دا خبره چې پر مدرسې دي رحمتونه وري، پر مدرسې دي انوارات او فیضات وري، او شاوخوا کلي دي محرومې. دا امکان نه لري، دا امکان نه لري. دا خو د الله عز وجل د سخاوت څخه لري معامله. دا امکان لري چې کم کلی، کم محله، کم وطن دي د یو دیني ادارې کومک کوي او پر هغې دیني ادارې دي رحمتونه وري او کلی دي خلاص نه لري. او اطعام فی یوم ذی مسغبه، ډوډۍ ورکول و داسې خلکو ته په داسې ورځ کې چې هغه د لوږې خاوند دی. مخکې یتیمن دا مقربه، چاته ډوډۍ ورکم؟ یتیمن دا مقربه، مدرسې سره که ټکر یې ډوډۍ نه ورکوي مې ورکوه. یتیمن ذا مقربه، الله عز وجل فرمایي یتیمانو ته ډوډۍ ورکه چې ستا په ملک، ستا په وطن، ستا په خاوره کې سرونه بایللي دي. یتیمان ذا مقربه، یتیمان پر دوه قسم دي، بعضی یتیمان بیگانه دي، بعضی یتیمان شناخته دي. په اوله مرحله کې هغه یتیم ثواب لري چې ستا قریب دی. یتیمان ذا مقربه، داسې یتیم ته ډوډۍ ورکړه چې نږدې دي، وراره دي دی، خورۍ دي، خورزه دي ده، وريره دي ده، دغه یتیمان حق لري. او مسکینا ذا متربه، که یتیمان نه لري، په ټولنه کې مسکینان سته، داسې مسکین ته ډوډۍ ورکړه ذا متربتین چې د خاورو خاوند دی، د خاورو ځای ته یې ورکړه. دلته د خاورو زامن ډېر دي، هېڅ شی نه لري. داسې صابرین خلک دلته سته. وفي اموالهم حق للسائل والمحروم، دکانداران دي سر خلاص کړي،
صرف دغه پنجیو له سینه خلاصېړي چې روینیانو ته ورکوئ یا حرفه صنعتګر حرفه والا فقیرانو ته ورکوئ یا جتانو ته ورکوئ په دې نه خلاصېړي وفي اموالهم حق للسائل والمحروم ستاسې په مالو کې د دوو قسمه انسانانو حق دی یو هغه فقیران دي چې ستا پر دروازه ګرځي ستا پر دکان ګرځي ستا شرکت ته راځي حاجي صاحب ځان دې په کوچ کې ایله کړی 15 منه ناست دی د خیاله ورته ګورې دنه د دیو مسکینانو هم حق سته ستا په مال کې والمحروم د هغه کسانو حق هم ستا په مال کې سته چې هغه محروم دي داسې کونډیانې وي یتیمانو مسکینان سته چې هغوی سوال نه کوي